الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. تر حمد صلاة و سلام وروسته دا د غرب او لویدیځ تمدن دی. هر تمدن بنسټونه او اساسات لري چې پرې ټینګښت مومي، نو په همدې اساس د لویدیځ تمدن لاندې عناصرونه ترکیب شوی. لومړی ماده پرستي. دغه نظریه وایي چې د کائناتو په نظام د پوهېدو لپاره د یو شمېر طبیعي قوانینو پوهې ته ضرورت ده، وحی او الهي تعلیماتو ته اړتیا له سره نشته. انسان د جسماني غوښتنو له پوره کولو پرته بل څه نه لري. هر هغه شی چې د انسان مادي غوښتنې پوره کړي پرې بحث کول پکار دي. د انسان د ټولو هلو ځلو مقصد باید د مادي غوښتنو پوره کول، روح او د روحانیت خبرې کول عبث کار ده. د دغه نظریې په هکله یو غربي مفکر وایي د اروپا عام خلک که هغه دیموکراتان، فاشستان، پانګوال او که کمونستان دي، که په جسماني کار لاس پورې کوي او که په دماغي، د ټولو یوه تګلاره او هغه دا چې خپل مادي ژوند څنګه هوسا او آرام وګرځوي. له دې سره د روحانیت قضیه مطرح دی. دویم بېدیني. د غربي هیوادونو ډېر لږ خلک په سمه معنا الله تعالی پیژني. له دې سره د بېدینۍ د غلبې له کبله له اسلام سره په بېځایه تعصب او په دښمنۍ لاس پورې کړی. لویدیځوال په مجموع کې ټول بېدینه او زنادقه دي. دریم دیموکراسي. د دیموکراتانو له نظره انسان د خپل ځان څښتن دی. د خپلې خوښې په بنسټ د ژوند د تنظیم لپاره اصول او قواعد ټاکي. په دغه تصور کې د الهي قانون د معیارونو څخه په عملي توګه انکار په سترګو لیدل کېږي. څلورم قوم پرستي. په خلکو د قوم پالنې تصور دومره غالب سو چې له لوړو او سوچه ارزښتونو څخه ځان بېغمه کړ. کومې لارښوونې چې پیغمبرانو له ځان سره راوړې وې له هغو نه انکار وکړ. د یو جرمني پروفیسور وینا ده زموږ ماشومان ولې د یو پردي قوم تاریخ ولولي چې هغوی ته د ابراهیم او اسحاق کیسې واورول شي. زموږ خدای باید جرمنی. همدغه تصور د انساني تاریخ پاڼې په وینو سرې کړي. بشریت ته له ناورین نه پرته بل څه ورنه کړه. په 20مه میلادي پېړۍ کې دوه نړیوال جنګونه د دغه بدترین کرغېړن او کرکجن تصور نتیجه ده. پنځم حیوانیت. ښځه باید له ورستو رسیو او د نکاح له زنځیرونو څخه ځان راخلاص کړي. هغه په هر څه کې له نارینه سره برابر ده او په کور کې کېنول یې غیر فطري کار دی. جنسي غریزه حیواني جذبه ده، هېڅ ډول قید و بند نه مني او نه ځانګړی انتظام تعجد شته. خور، مور او لور هېڅ فرق نه کوي. له هرې لارې چې وي جنسي غریزه باید اشباه شي. د دغې فلسفې نتیجه دا سوه چې نکاح له منځه ولاړه. کورنی نظام ړنګ، د اولادونو درلودلو غریزه په غرب کې کمزورې شوه. د کورني نظام په ویجاړېدو سره دوه ډوله زیانمن اثرات رامنځته شول. د اولاد د روزنې او پالنې عامه بېزاري، بېپروایي، د جنسي غریزې بېبندوباره ازادي، د حیواني ازدواج دغې فلسفې کورنۍ ونړوله او د نکاح په نامه قیودات یې تشې، زولنې او د تاریخ د تورو دورو پاتوشوني وبلل چې په نتیجه کې د اروپا هر وټل او هر پارک د بد اخلاقي مرکز وګرځېد. روسان هم د همدې رنځ ښکار شول. هلته کمونیزم اخلاقي کچه نوره هم راټیټه کړه او مشرانو یې په دې ټینګار کاوه چې هېڅ شی باید د اشتراکي ټولنې په وړاندې خنډ نه سي او هر انسان باید واک ولري چې د زړه د غوښتنې سره سم پرته له قید و شرطه خپله جنسي غریزه اشباه کړي. د همدې ازادۍ نتیجه دا سوه چې په کومو سترو ښارونو کې د کمونیزم کوم اخلاقیات حاکم شول، هلته د جنسي ګډوډۍ په نتیجه کې هر ډول اخلاقي ارزښتونو ته د پای ټکی کېښودل شو. نو دا د غرب تمدن چې په پنځو بنسټونو باندې د اساس ډبره ایښودل شوې. زموږ 8 میلیونه ملت بیرون ته تللی د غربیانو په لمن کې پروت ده. نو همدغه سوغات به له ځان سره راوړي. زه خو دغه ډېره خطرناکه قضیه بولم. د اسلام د لارې اصیل بچي چې په غرب کې اوسیږي د دې ستر مسؤلیت دی چې خپل ملت د کفر نه، د ماده پرستۍ نه، د بې ناموسۍ نه، د دې نه خپل ملت وژغوري. د افغانستان مشرانو باندې غږ کومه چې دوی له نړۍ سره ځان په رسمیت وپېژني. د رسمیت پېژندلې شرایط باید برابر کړي او زر تر زر افغانستان په رسمیت وپېژندل سي
زمونږ ملت چې په بیرون کې دی خپل ملت بیرته خپل سي که نه په مستقبل کې به یو لوی بلای او دې ملت ته به یو لوی غم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك